سلف دا ادب ذکر کړی دی وای د بدعتي او گمراه سړي نه به علم نه حاصله یو سړی گمراه دی عقیده د قرآن او حدیث خلاف ده نظریه د قرآن او حدیث خلاف ده دکې نور نشته دکې رڼا نشته دکې د الله رب العالمین د طرف نه چې کوم آسماني علم دی د هغې اثر نشته دا ستا دا شته دین هم تباه کوي او د دې جنازه وباسي د ده په علم کې خیر نشته د ده په شاګردۍ کې خیر او برکت نشته اگر که نوم یې په کندو کې نه راځي او ډېر مشهوري نه به ورځي علم ته مه کوه هغه چا نه علم وکړه چې د الله په کتاب کې ورته الله بصیرت ورکړی په قرآن او د قرآن تفسیر کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو او سم دې پې پویه کوي چې زما محترم ورونو دا د الله حکم دی او زموږ نبی پې ګوره دا دی په حدیث کې عمل کړی دی دا د الله حکم دی او زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د دې دا تشریح کړی ده دې ته عالم وایي عالم دی داسې عالم ته چې کښېنې الله رب العالمین به تا ته علمي بصیرت او هدایت در نصیب کړي د شبهات او فتنو نه به بچ خالص وحي پسې به روانې د چا په بکواس او خیالونو پسې به نه روان نه به د انګریزانو د شاګردانو په کتابونو پسې روانې چې هغوی به یو څه ویلي او بس بل به یې وی لګیا وی داسې به نه وي زما محترم ورونو دې وجې نه زموږ د امت سلف چې د صحابو شاګردان دا نظریه هغوی د صحابو نه زده کړې وه هغوی به دا ویلې وی الاسناد من الدین دا سند چې دی دا دین دی ته چې وایې چې ما ته دی استاز دا مسله بیانه کړې د هغه او دا خبره بیا نبي علیه السلام ته رسې نو چې ستا خبره نبي علیه السلام ته رسېږي نه چې درېم استاز ګوري انګریز دی نو خبره خرابه شوه که نه هغه استاز نه علم وکړه چې هغه ته وایې چې ما د ده نه هغه د ده نه هغه د ده نه او هغه د صحابي نه او صحابي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا برکتي علم دی دا سند دا دین دی او دا سند ثابت دی د قرآن نه د الله د کتاب نه دا ثابت دی چې خبره په سند مضبوطه پکاري لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء که په دین کې دا سند نه وی نو بیا خو چې د چا څه خوښه وی هغه به یې کولی او څه خوښه وی هغه به یې ویلی دا سند چې دی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو راوي چې راځي په منځ کې په دې د علما بحث کوي ولې کوي دا یو راوي تللی دی په دې بحث کړی د ده حافظه څنګه ده د ده ناسته ولاړه څنګه ده د ده اخلاق څنګه دي د ده علمي ضبط څومره دی او دغه رنګه د ده پوره چانبینې کړی د ده عقیده څه ده او دا ټولې ورله تللي دي او دا خو چېرته دروغجن نه دی که دروغ پې ثابت چې د سرت حدیث بیا اخلي نو دا حدیث دا ضعیف دی دا موضوعي دی منګړت دی دا روایت لکه روافظو په زرګونو روایت د ځان نه جوړ کړي دي په زرګونو د علي رضی الله مبارک دومره دروغ جوړ کړي دي چې ته حساب نشي کولی د اهل بیت مبارک دومره د دروغ روایت جوړ کړي ته حساب نشي کولی ټول دروغ تش بکواس دی تش دروغ دی نو په دې وجه باندې زما محترم ورونو دا دین دا زموږ ته په سند را رسېدلی دی موږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه قرآن هم راغلی دی او همدغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قرآن تشریح کړي احادیث هم راغلي الحمدلله دغه دین دی دا نور خرستو فرقې جوړې شوي ډلې جوړې شوي دي طایفې جوړې شوي مختلف افکار نظریات د قرآن او حدیث خلاف چا په یو نوم چا په بل نوم باندې دا امت ټوکړې ټوکړې کړی دی